په دې سعودي کې یو سړي خوب ولید یو کس ورته وایي په پلانکي سړي باندې عمره وکړه دی حیران و چې راویښ شو بله شپې بیا خوب ولید ورته وایي په پلانکي سړي عمره وکړه نمبر یې مله ورکړو محلې د عالم نه تپوس وکړه هغه ورته بیا د خوب ولید نو دا نمبر یاد کو ممکنه وه ځان سره ولیکه بیا خوب ولید دقسې چې دی بیدار شو نمبر یې ځان سره محفوظ کو هغه کس ته یې رنګ وکړو ورته یې زه داسې خوب وینم او څوک راته وایي چې په ده باندې عمره وکړه هغه سړی په خندا شو وی زه فرض مونځ نه کوم او ته زما د عمرې غم کې ده ورته ډېر مینت وکړو هغه نه منل اخره کې ومنو خو ورته وی عمرې لازم خو خرچه به مې ټوله برداشت کوي وي دا ته وایم چې برداشت کوم خو وی دا به را سره واده کوي چې ما به واپس ریاض ته راولئ وی بلکل دې راولم دواړه لاړلو میقات کې احرام وتړه غسل یې وکړو عمرې وکړه دواړو خو چې کله حرم نه راوتل نو دا ریاض والا کس دا ځان ته چې ګناهګار وی ده ورته ویل که زه یو 2 رکعته لمونځ کوم چې څنګه نفلو نیت یې وتړو او سجدې له لاړ نو سر یې نه راپورته کو ډېر وخت تېر شو اخر کې د ملګري وخوځو څنګه چل دی چې ویې خوځو انا لله و انا الیه راجعون روح ته پرواز کړو گناہگاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادا کیوں ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتے رہتے امرګري وی کاش داسې مرکو زمان وي په زمزم یې ولا غسل ورکو او لکو خلکو په حرم شریف کې د هغه جنازه وکړه او حسب واده د هغه لاش ریاض ته یوړو څو ورځې بعد د هغې کور ته رنګ وکړو بیبي یې ټلیفون اوچت کو او ورته دی وایي چې ستا د خاوند څه عمل کو چې دونه د سعادت مرګ ورته حاصل شو او ورته وایي زما دا خاوند د نه فرض مونځ کو نه روجي نیولې شراب یې څښل خو یو کار پکې و چې دی به کور ته راتو بچوله به یې کومه کانه راوړله نو خوا کې یو کونډه ښځه وه د هغې بچوله به یې اقسې خوراک راوړلو دروازه کې به یې کېښود هغې ته به یې اواز وکړو چې دا خوراک سنبال کې هغه زنانه به د کور نه اواز وکړو الله یحسن عاقبتک الله دې ستا اخره بهتره کړي د هغه کونډې بیبي دعا وه چې زما خاوند ته الله پاک دا د سعادت مرګ نصیب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ پہ عبادت نبی علیہ السلام پہ اطاعت او مخلوق پہ خدمت باندې انشاءاللہ په دې باندې به عمل کوو که نه عزت دا علما چې دا اړه ستړي کوي دا یوازې ځان دپاره نه ستړي کوي موته دپاره ستړي کوي ولې مرګ را روان دی کل نفس ذائقة الموت او دنیا کې به موږ یو غلطی پټه کو عزت مندو خو آخرت کې بری موږ یو غلطی نشو پټولی لکه یو سړی دی او د ده جنج دی اگر چې داسې شریعت نه وي چې دا موږ تاسو د جنجونو نه څه جوړ کړي دي او دا خو یو وخت کې خطره وه نو لشل کسان به لاړل خو د یو کس کو لاس یې معذوره دی نه هغه په کوټ واسکټ جیب کې پټولی شي یو اندام مصنوعي م لګولی شي لیکن آخرت کې ګور یو ګناه نه پټېږي عزتمند او د دنیا نه آخرت ته د ګناه سره لاړې ګناهګار وي شیخ رومي رحمه الله لیکلی دي یو سړي هیره تېره شوه د علاج دپاره ګرځېده اخره کې افلاطون لاله افلاطون ورته وي بغیر د اپریشن نه دا نه کېږي چا ته تپوس وکړو وی دا هیره ستا څنګه تېره شوه هغه وی دا ما ته انعام کې میله وه په لار روان وم غله راووتل نو ما د هیرې نه خولې ته واچوله مې تېره شوه لیکن داسې نه وه دی د یو جوهري دکان ته ورغې د یو زرګر دکان ته ورغې هیرې پټه کړه چې هغې پې پیشو د منډه کړه هغې خولې ته واچوله هغې ګېډې ته لاړه اوس په دنیا کې هغه د غلا هیره ستا په ګېډه کې نه پټه پاتې کېږي نو آخرت کې به ګناه څنګه پټه پاتې د دې وجې نه عزتمندو د هر انسان په هر عمل خامخا ورته عمل په ځمکه کې یومئذ تحدث اخبارها په هر عمل دې دغه ځمکه ګواه ده خپل اندامونه ګواه دي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون فرشتې ګواه دي کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون
صحیفې ګواه دي وایي زه صحف نشرت او د ټولو نه لوی ګواه کفا بالله شهیده. د دې وجې نه زما محترمو د الله د دوست جوړېدو دپاره دې وخت کې آسان اعمال د چا ګیرني الله یې توفیق ورکړي، د چا بونډې وي درې واړه طرفه د الله د پوره کولو کم از کم د موډي توفیق نصیب کړي. ګیټې ښکاره ساتي عزتمندو، نارینه زنانه موږ ټول د خپلو سترګو د خپلو زړونو موږ حفاظت وکړو. زنانه خویندې میندې د خپلې پردې لحاظ وساتي او د خپل خاوند هغه تابعداري وکړي. دلته څونه طلبا ملګري دي، موږ تاسو علم، عمل، اخلاص د سنت طریقې مطابق او بیا د الله پاک نه د قبولیت سوال په خپلو ګناهونو ځان پښیمانه کو، په نیکو غاویره نه شو. کوم انسان نیکیو کوي نیکۍ نه پس دی غاویره شو، د ده نه هغه انسان بهتر دی چې دی د ګناه نه پس په خپله ګناه باندې هغه خفه شو، چې دی د دنیا نه آخرت ته ایمان سره لاړ. بعضې نسبتونه الله پاک ځان سره ساتلی دي، لکه شپه ده دا د چا اختیار کې هم نشته، ورځ ده د چا اختیار کې هم نشته سوا د الله. او بعضې نسبتونه الله پاک انسانانو له ورکړي دي، خو هغه صلاحیتونه د محدودو خلکو دپاره پیدامند دي. لکه ډاکټري یو ډېره اوچته پیشه ده، خو ډاکټري باندې صرف د مریض خدمت کولی شي، انجینرۍ باندې ته صرف نقشه جوړولی شي، په اګریکلچر باندې ته صرف تخمونه معلومولی شي، د ایمان حفاظت پې نشي کولی، د عقیدې حفاظت پې نشي کولی. لہذا د معاشرې چې ضرورت دی هغه دین دی او دیندار دی، اهل دین دی. که دغه نسبت نی نو عزتمندو نن زما ستا د عقیدې، د مونځ، د روژې، د حج، د زکات دا یو مسله موږ له څوک نشي حل کړی. د دې وجې نه عزتمندو دا علما وختي مفتي صاحب تاسو ته فرمایي په دې حالاتو کې دا کوم ستړي دي او کوم تکلیفونه دي او چې کوم حکومت راځي هغه د مدرسو خلاف، چې کوم راځي هغه د مدرسو خلاف. عزتمندو ولې مسلمان به اله حقیقت کې مسلمانی چې په دې کې دین وي. دین به په مسلمان کې کله راځي چې د تعلق هغه د مدرسې سره، د مدرسې والا نه غیر موږ ته احساس قدرې نه حاصلېږي. عزتمندو لکه ګوره دا خو دیني مجلس چې موږ ټول راغلي وو الحمدلله. خو محترمو نن ډېر کله ته موږ یو دنیاوي فنکشن ته ورشو، موږ الله ایر کو، پیغمبر علیه السلام موږ ایر کو. یا ستا یو منسټر سره کار دی، ستا زوی له نوکري ورکوي او ته روان یې او تا ته یو سړي ووایي څه کې پلانکي راځم، ښه زما د زوی ما سره لږه خبره وکړه، نو ته به ورسره اول د چا خبره کوې؟ خپله خبره به کوې، کېدای شي هغه بله ورسره د سره هم نه چیړې. خادی له موږ لاړ شو، د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې پرېږدو، غمونو له لاړ شو موږ پرېږدو. که موږ دا نظر پورته کړو ایله به د اسمانه پورې هم در ودې موږ ته به د اسمان ښکاره شي. لیکن د دې ټولو اسمانونو نه بره، د عرش نه بره د الله دیدار له د معراج په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم ځي. اول ته الله پاک په سلام اچي، السلام علیک ایها النبی. لیکن پیغمبر علیه السلام هغه ځای کې موږ نه یېروي، السلام علی نه وي، السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. هسې لږ د وفادارۍ اظهار وکړو چې پیغمبر علیه السلام په هغه ځای کې چې موږ د هغه تصور هم نشو کولی، موږ یې نیو ایر کړی او نن موږ په غم کې ایر کړی دی، په ښادۍ کې مې ایر کړی. د دې وجې نه عزتمندو د دین خلاصه درې خبرې دي: الله پاک په عبادت، نبی علیه السلام په اطاعت، مخلوق په خدمت راضي کولی. د الله د رضا لپاره ته هر کار کوه، کېدای شي یو مختصر عمل ته وکړې او الله پاک ته هغه محبوب شي او مقبول شي. زبیده د هارون رشید بادشاه بیبي وه، وفات نه بعد چا خوب کې ولیده، وی الله پاک د سره څه وکړو؟ الله پاک زه وبخنم. وی په څه؟ نهر زبیده دې جوړ کړی دی؟ وی نه، الله پاک وفرمایل چې دا خو دې په سرکاري خزانه جوړ کړی دی، پسې وبخلې. وی ما یې د لوټۍ خوړه نوړی مې تیاره کړه، خولې ته مې وړه چې دې کې اذان شروع شو. د الله پاک د نوم د عظمت د وجې نه ما هغه نوړی کېښوده، لوپټه مې په سر کړه، هغه لږه معمولي لږه ما مؤخر کړه. الله پاک ته زما هغه عمل دونه محبوب شو چې د الله پاک د هغې د وجې نه وبخله.